السلام علیکم ملګرو د روژې مبارکه میاشته د رمضان مبارکه ښایسته برکته د مغفرت میاشته د جهنم نه او د قبر د عذاب نه د خلاصېدو میاشته په دې کې باید موږ تاسو داسې عملونه وکړو داسې کارونه وکړو چې په هغې باندې موږ تاسو ته الټه عذاب میلاو نه شي الټه موږ تاسو ته ثواب میلاو شي د هغې کارونو مطلب ښایسته مونځ په ښایسته انداز سره وکړو دغه ویډیو سره شریکوم دغه تراویح چې مطلب په هر جومات کې کېږي دغه قسمه تراویح چې په هر جومات کې کېږي نو دغه خلک یقینا چې ډېر سخت بدبخته خلک دي ځکه چې مونځ که موږ تاسو وګورو هر قسمه مونځ دی مطلب که فرضي مونځ دی که نفل دی که تراویح دي نو موږ تاسو ته پکار دی چې دغه مونځ په ارحم سره وکړو په ښایسته طریقې سره وکړو په ارام په مزه باندې وکړو دې سر کې دغه ویډیو سره شریکوم ډېر بدبخته امام دی دغه او ورسره ورپسې چې دا کوم خلک ولاړ دي دا هم ډېر بدبخته خلک دي ډېر سخت بېکاره خلک دي د امام پسې کوم دا خلک ولاړ دي دومره تیز تراویح کړي دي چې بالکل که موږ تاسو وګورو دغه ویډیو سره شریکوم الله اکبر الله اکبر سمع الله لمن حمده د منځ کې چې کوم مطلب دعاګانې دي د مونځ خاص دعاګانې دي مطلب ته د مونځ چې څومره دعاګانې دي هغه پکې دی بالکل نه ویلي مکمل یو تیز مونځ کړی دی نو دغه قسمه جوماتونو نه پرهیز وکړئ دغه قسمه امامانو ته وینا وکړئ چې امام صاحب دا مونځ خو زموږ او ستاسو نه قبلېږي پکار دي راځئ دغه ویډیو سره شریکوم خو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري دغه شانه تراویحونه فرض وکړي تیز تراویح کړي یو کوم جومات کې چې په مزه او په ارام تراویح کېږي باید هلته لاړ شي او د روژې میاشته او د ثوابونو میاشته او ځان دغه روژې میاشت ښایسته وګرځوي او د عبادتونو ډکې وګرځوي راځئ ویډیو سره ته ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ ګورئ ملګرو څومره تیز لګی دی ښه په تلاوت باندې څوک نه پوهېږي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اذا جاءهم الله د دې مونځ څه فایده ده د دې مونځ بالکل فایده شته د ملګرو نقصان یې ډېر دی فایده نه شته الټه دغه مونځ الله پاک راکړي انسان په دې مخ باندې ورولي چې دغه مونځ چې تا کوم کړی دی دغه زمان دی پکار نو ملګرو کوشش وکړئ چې داسې قسمه جوماتونو نه ځان وساتئ چې یار په هغې کې ډېرې تیز تراویح کېږي نو ویډیو د ثواب باید مخکې ملګرو سره شیر کړئ د ویډیو کتلو ډېر مننه د الله په امان